سلامونه او احترامات. د علم ترقی او د هنر په لوري ځو، قدم په قدم ځو، خو د سحر په لوري ځو. موږ روانو د ډېر خوږ دیر په لار باندې. هلته د ژوندون ټلویزیون د اختر یو بنډار به کېږي، یوه شو ده، یوه غونډه ده. حمزه جمشید را سره هم دی، دوه درې نور ملګري را سره هم دی. بیخي په دې منځ موټروی باندې ولاړو. دغه ټول سفر تاسو ته ښیمه. ډېر لوی لوی هنرمندان راغلي دي، سندرغاړي راغلي دي، د زیبا هنرونو د دنیا پیژندلې او وتلي نومونه راغلي دي. دغه ټول سفر زه او تاسو او دا یاران داسې په قطار باندې ودرېده لکه زاڼې چې په قطار ودرېږي. ما سره اوسئ قدرمنو، راځئ. او سپرلی موسم دی، ملاقات تبانه جوړه کا، راشه په چکر جانانه سوات تبانه جوړه کا. ملګرو د موټروی یوه پلنه توره سینه ده او موږ وو د ځمکې غم و موږ تر فلک راوړی دی. غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او دا وینې دا سړی چې پې ولاړ دی تالاشي کوي، دا بم دغه سړي په دې سړک راوړی دی، په دې سړک باندې روانو. ها دا خاوره به څنګه څوک نه پېژني. خاورې د ودان غوندې هلک راوړی دی. دې خاورې د ودان غوندې هلک راوړی دی. نو سفر لا دوامدار دی او په ملکڼه با سره خیجو، په پنجدارو سپلو وها می خونا لا روانو. اصل کې د پیغلو وي د میرمنو وي، موږ سړي خو داسې خړ پړ ګرځو، تاسو داسې ځان ډېر ټوړوئ. نو دا څه وجه ده ستاسو د اختر څه خاص تعلق دی؟ اصل خبره دا ده وایي چې اختر د یوه ورځې خوشحالي ده، را به تېره به شي. اختر د یوه ورځ خوشحالي ده، را به تېره به شي. زموږ د ټول عمر غمونه په خندا بدل کړي. نو هر انسان په ژوند کې څه نه څه غمونه او څه نه څه پریشانۍ. نو دا یوه ورځ اختر وي، نو انسان له پکار دی چې څومره چې کولی شي په مینه باندې، څومره چې کولی شي په خندا باندې تېر کړي. همدغه خبره داسې ده. زمونږ د هېواد ډېر تکړه ملګري ناست دي، دلته ډاکټران دي، دلته انجینران دي، خبریالان دي. پکار ده چې اختر په خندا خوشحالۍ باندې تېر شي او په تېره مهنور زمونږ چې څومره توان دی، څومره انرژي ده چې دا د وطن د سوکالۍ لپاره مونږ په کار راولو، د وطن د آبادۍ لپاره. نو دا اخترونه به هله رښتونې معنه کې ښایسته کېږي چې زمونږ ټوله انرژي، ټول توان د وطن په خوشحالۍ باندې تمام شي. که ته څه وایې؟ بلکل زه ستا خبرې سره بلکل اتفاق کوم. لکه داسې یو انسان نشته چې اکثر موږ په خوشحالیو کې غمونه راغستي، سر به مو تړلی چې په سر مو درد. نو الله تعالی هر یوه خوشحالي چې کمه ده، ځینې خوشحالي داسې چې هغه یا صرف د امیران وي یا صرف د غریبانان وي. ډېر غریبانان خلک ودونه هغه خوشحالیو سره نشي کولی، یا ډېر امیران یې کولی شي. خو اختر یو داسې خوشحالي ده چې هغه هر غریب، امیر او هر انسان له الله تعالی راوستی ده. نو چې یو خوشحالي الله موږ له راکړې ده، نو موږ له پکار ده چې موږ په دې کې ښه بهتره خوشحاله شو. نو دغه خوشحالي یو په دوه کولو دپاره یو خوشحاله سندرغاړی راغواړو. ځوان دی، تعلیم یافته دی، په انتخاب باندې پوهېږي، د سندرې په آهنګ او په رنګ باندې پوهېږي. او مهنور زه به یو خبره بله هم وکړم، دا داسې سندرغاړی دی چې ده په سندره کې غرور راوست، غرور، او سندره یې درنه کړه، سندره یې خوږه کړه. او د روغاني بابا دغه شعر دی ورته ډالی وي چې د خپل مغرور حسن قسم خورمه خاکسار لالیا، د خپل مغرور حسن قسم خورمه خاکسار لالیا، زه د اسمان ته خېجوم خو ته نږدې راشه.
چې په یو تعویض باندې
هغه ګل د صنوبر ویرونی لاسونو پرګاو پکاري ودونه کې نشیرا و د چرچ چې لمس په بغیر مې دم و د چرچ چې لمس په بغیر مې دم Ay, no te